د خبرونو سرټکی قطر کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مذاکرات پیلیږي. ایران افغانانو ته د 200,000 کاري ویزو د ورکړې اعلان وکړ. عبداللطیف منصور له روسیې سره د برېښنا د کوچنیو بندونو د رغولو په تړاو خبرې کړي. پاکستان ویلي چې نه غواړي له افغانستان سره ډیپلوماټیکې اړیکې کمې کړي. ټرمپ او پوتین د اوکراین جګړې پای ته رسولو په موخه مجارستان کې ناسته کوي. او سم بشپړ خبرونه. قطر کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مذاکرات پیلیږي. ټاکل شوی چې د طالبانو حکومت او پاکستانی چارواکو د وروستیو نښتو د بندولو او د اوربند د دایمي کولو په اړه خبرو اترو ته کینی. بهرنیو چارو وزارت کې یوې سرچینې شال ټلویزیون ته تایید کړه چې د دوی د حکومت پلاوی به نن دوحې ته ولاړ شي او هلته به خبرې اترې وکړي. دا چې د دې پلاوي مشري به څوک کوي په دې اړه یې جزئیات ورنکړل، خو ځینو کورنیو رسنیو بیا راپورونه ورکړي چې د خبرو اترو کې د دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد او د استخباراتو عمومي رئیس عبدالحق وثیق ګډون کوي. بلخوا د پاکستان په حکومت کې ځینو باخبرو سرچینو تایید کړی چې قطر ورته په خبرو کې د ګډون بلنه ورکړې، خو دا چې دې ناستې ته به څوک ورشي لا یې په اړه معلومات نشته. د اکتوبر په 10مه د افغانستان او پاکستان سرحدي ځواکونه د ډیورن کرښې په اوږدو کې په درنو جګړو کې ښکېلو چې دې نښتو بیا دوام وکړ او بالاخره یې ترمنځ اوربند وشو. ایران افغانانو ته د 200,000 کاري ویزو د ورکړې اعلان وکړ. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر مولوي عبدالکبیر د سویلي اسیا لپاره د ایران بهرنیو چارو وزارت له مسؤل محمد رضا بهرامي او کابل کې د ایران له سفیر سره وکتل. د خبرپاڼې له مخې په دې ناسته کې د افغان کډوالو او د سیمې د وروستي حالت په اړه خبرې شوې دي. ښاغلي بهرامي وویل چې ایران کې د افغانانو د ناقانونه استوګنې د حل په موخه به له کابل سره ګډ کار ته دوام او همدارنګه افغانانو ته به 200,000 کاري ویزې ورکړي. بلخوا مولوي عبدالکبیر د ایران له لوري افغانانو ته د کاري ویزو ورکړه مهم ګام یاد کړ او یادونه یې وکړه چې دوی به ایران کې د پاتې افغانانو د ستونزو د حل په موخه یوه طرحه تهران ته وسپاري. عبداللطیف منصور له روسیې سره د برېښنا د کوچنیو بندونو د رغولو په تړاو خبرې کړي. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژۍ وزیر عبداللطیف منصور روسیې ته د سفر پر مهال د دغه هیواد د انرژۍ له وزیر سیرګي تیسیویلف سره ناسته کړې ده. د روسیې د انرژۍ وزارت په یوې خبرپاڼې کې ویلي چې په یاده لیدنه کې د افغانستان د اوبو او برېښنا د کوچنیو بندونو د جوړولو په اړه خبرې شوې دي. د خبرپاڼې له مخې د افغان ادارو د کارکوونکو د روزنې موضوع هم د خبرو له مهمو برخو څخه وه چې روسیه به د انرژۍ په برخه کې افغان متخصصین وروزي. خبرپاڼه کې همداراز راغلي چې د روسیې د انرژۍ وزیر ژمنه وکړه چې هیواد به د اوبو او انرژۍ په برخو کې د تخنیکي تجربو د تبادلې، د متخصصینو د روزنې او د بنسټیزو پروژو د عملي کولو په برخو کې له افغانستان سره همکاري وکړي. د وارداتي برېښنا مزي پرې کېدو له امله په ارچاوۍ کې زیاتوالی راغلی. د افغانستان برېښنا شرکت په خبرپاڼه کې راغلي هیواد ته د ازبکستان 220 کیلو ویلټ وارداتي برېښنا لیږد مزی د افغانستان او ازبکستان ترمنځ اړوند آمو سیند کې د مزي پرې کېدو له امله اوبو ته لوېدلی او د ازبکستان وارداتي برېښنا له نیمایي اندازې څخه هم کمه شوې ده. خبرپاڼه کې راغلي د دې تخنیکي عریضې له امله د ازبکستان وارداتي برېښنا په مسیر کې پر سمنګان، بغلان، پروان، کاپیسا، پنجشیر او کابل باندې اضافي پرچاوي تطبیق کیږي. د دې ترڅنګ به ننګرهار، لغمان، میدان وردګ، غزني، لوګر، پکتیا او خوست ولایتونو ته د تخنیکي امکاناتو په شتون کې برېښنا ورکول شي. د خبرپاڼې له مخې د دې عریضې بیړنۍ رفع کولو لپاره د افغانستان برېښنا شرکت او ازبکستان هیواد د برېښنا تخنیکي ټیمونه په ګډه د ستونزې ژر حل لپاره هڅه کوي. د سپین بولدک چمن دروازه د کډوالو پر مخ پرانیستل شوه. د افغانستان ملي راډیو تلویزیون خبر ورکړی چې د سپین بولدک دروازه د لنډې مودې لپاره د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره پرانیستل شوه. پاکستان تر دې وړاندې هم د دوشنبې په ورځ په چمن کې د سلګونه بې اسناد افغان کډوالو د بیرته ستنولو لپاره د سپین بولدک چمن دروازه د لنډې مودې لپاره پرانیستې وه.
پاکستانی لوري لا تر اوسه پرې اړه څه نه دي ویلي. بل خوا د تیرو شپږو ورځو راهیسې د پاکستان او افغانستان د پولیساتو ځواکونو ترمنځ د جګړې له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې دروازې تړل شوي او دواړو خواو ته سلګونه خلک ایثار پاتې دي. نیمروز کې د راستنېدونکو کډوالو لپاره د 14 میلیونه افغانیو په لګښت یو موقتي کامپ جوړ شو. د نیمروز رسنیز دفتر ویلي چې په دغه ولایت کې له ایران څخه د راستنېدونکو کډوالو لپاره په 14 میلیونه افغانیو یو پنډغالی جوړ کړی دی. د یاد ولایت والي محمد قاسم خالد وایي د ورېښمو پله په ګډون په ټولو بندرونو کې د کډوالو لپاره لازمي اسانتیاوې برابرې شوي دي. هغه زیاته کړې ورېښمو پله کې دغه جوړ شوی پنډغالی په یو وخت د زرګونه کډوالو د ځای کېدو ظرفیت او د استوګنې ټولې اسانتیاوې لري. دغه پنډغالی داسې مهال جوړیږي چې د هرات اسلام کلا او د نیمروز ورېښمو پله له لارې هره ورځ سلګونه کسان هیواد ته راستنیږي. تر دې وړاندې هرات کې هم راستنېدونکو کډوالو لپاره یو موقت کمپ جوړ شوی و. پاکستان ویلي چې نه غواړي له افغانستان سره ډیپلوماتیکې اړیکې کمې کړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان په خپل اوونیز کنفرانس کې ویلي چې له افغانستان سره تر وروستیو شخړو وروسته هم مهاله له طالبانو سره د اسلام آباد ډیپلوماتیکې اړیکې دوام لري او د کمولو څه پلان یې نشته. خو نوموړي په ټینګار سره د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کړې چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد له کارولو راوګرځوي. بلخوا د طالبانو حکومت ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته بار بار ډاډ ورکړی چې افغانستان کې ټولې وسوالې ډلې له منځه وړي او خاوره به یې د هیچ چا پر ضد استعمال نشي. دا په داسې حال کې را چې یوه اونۍ وړاندې د پاکستان او افغانستان د پولیساتو ځواکونو ترمنځ نښته رامنځته شوه چې له امله یې د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې لا هم تړل شوي دي. ټرمپ او پوتین د اوکراین جګړې پای ته رسولو په موخه مجارستان کې ناسته کوي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د اوکراین جګړې پای ته رسولو په اړه به ډیر ژر د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. د راپور له مخې ټرمپ له پوتین سره تر 2 ساعته اوږدو ټلیفوني خبرو وروسته ویلي چې دا غونډه ښایي په راتلونکو 2 اونیو کې د مجارستان په پلازمینه بوداپست کې ترسره شي. کرملین هم د دې لیدنې پلان تایید کړی خو کره نیټه تر اوسه نه ده اعلان شوې. ټاکل شوي له دې لیدنې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د هغه روسي سیال سرګی لاوروف ترمنځ هم خبرې ترسره شي. جان بولټن د محرمو اسنادو پر ساتنې او لیک تورن شوی دی. د امریکا عدلیې وزارت د امریکا د ملي امنیت پر پخواني سلاکار جان بولټن د محرمو اسنادو د ناسم لیږد او استعمال تور پورې کړی دی. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې پر هغه 18 بیلابیل تورونه پورې شوي چې 8 پکې د دفاعي اسنادو د لیږد او 10 تورونه د دې اسنادو د ناسم ساتلو پورې اړه لري. دغه یادښتونه نوموړي له لوړپوړو دولتي چارواکو سره د ناستو له بهرنیو مشرانو سره د خبرو او د استخباراتي غونډو پر مهال راټول کړي وو. د راپورونو له مخې که پر د تورونه ثابت شي نو ښایي له 180 کاله زندان سره مخ شي. جان بولټن له سپینې ماڼۍ څخه تر وتلو وروسته د امریکا د ولسمشر ټرمپ له سختو منتقدانو څخه ګرځېدلی دی. ایران د وینزویلا پر وړاندې د امریکا پوځي اقدام وغانده. د ایران بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایي د وینزویلا پر وړاندې د امریکا پوځي اقدام وغانده او هغه یې ناقانونه او پارونکی وباله. هغه ویلي دا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا مسؤلیت دی چې د نړیوالې سولې او امنیت پر وړاندې د هر ډول تیري مخه ونیسي. د راپورونو پر بنسټ امریکا د روانې اکتوبر میاشتې له لومړیو څخه د وینزویلا ساحل اړوند اوبو کې د دغه هیواد پر بیړیو 15 ځل بریدونه کړي دي. د ټرمپ ادارې ویلي چې دغه عملیات د نشهیي توکو د قاچاق پر وړاندې د مبارزې په موخه شوي دي. خو وینزویلا بیا دغه تورونه رد کړي او د ملګرو ملتونو له امنیت شورا یې غوښتي چې د امریکا لخوا د هوایي بریدونو قانوني څېړنه وکړي. د شاه ټلویزیون قدرمندو لیدونکو دا د دې مهال لنډ او مهم خبرونه. تر بیا ښه وخت.